بسم الله الرحمن الرحیم د ال اس پښتو سره زم تاسو کوربه ریحان خان روغاني او دا مهال مونږ د پیښور په غناران کې موجود یو چې د پاکستان تحریک انصاف لخوا دلته چې کوم د ډیچوک شهدا او هغه د پاره د فاتح خانه یو غونډه را جوړه شوې ده. دلته مشران راغلي دي د پاکستان تحریک انصاف ینګ چې کوم کارکونان دي هغه راغلي دي، ځوانان دلته راغلي دي. هغه سره به خبرې اترې کوو، هغه نه به دا پوښتنه کوو چې په ډیچوک کې چې څه په هغه اړه باندې هغه وسوي نه ده ورسره بیا چې کوم مخکې احتجاجونه د پاکستان تحریک انصاف طرف روان دي، آیا هغه ته د تک لپاره تیار دي یا نه تیار او خپل لیډرشپ حواله سره هغه وسوي نه ده نو موږ سره دا راتوي چې تاسو په احتجاج کې په خپل شامل وای نو تاسو سلی دلی ولته جی بالکل منګه احتجاج کې شریکو ما دې ځنا پېښور نه ځان خپل سکرین بوتل او کافي تعداد تلیو او موږ یو پورا من طریقې سره تلیو، پورا من شکل سره تلیو او څنګه چې موږ الته ورسېدو دا غزه کم رینجر زو هغه موږ ته غاړه راکې موږ ته وای چې هم आपस में بای بای ہے نو بیا موږ ته د شپې چې کومه بجلی و هغه بند کا او هغه نه بعد بیا موږ د شپې چې موږ ملګری ټول ډیر زیات ستړي وګیو زګه تکلیف برداشت کړو، سخت برداشت کړو، هغه پورا من طریقې سره ناستو خپل کې ناستو غب شپ لګولو او ځان ته ورونه لګولو یقیني وا خو دا غي باوجود هغه سیټ نه پیغوي خپل رینجر خپل پولیس برابر کړو، خپل نفری جوړه کړی و او بل په بلډینګونو باندې چې کم دی دغه والا ناستو سنایپرز والا نو برنه یکدم په موږ باندې سنایپر ډزې چالو شوې او چې کم رینجر جو هغه په موږ باندې مخامخ راغلل او په موږ باندې ګولیانې وچلولې چې باغې کې ډیر زمنګ ملګری واغه شهیدان شو چې باغې کې خپل هم په خپل کېدل او مخوک شوی ما او زما پوزم لګېدل و ما ته شوی و نور ما سره انصاف یو پنځ پېښور ولا درې سلور لکانو هغه هم شدید زخمی شوی و. دا راتوي چې تاسو خپل الته چونکه موجود وای نو تاسو څنګه چې لیډرشپ الته څه کمی تاسو ته محسوس شوی ده؟ بالکل لیډرشپ چې کوم هغه ډیر زیات کمیو په ټاپ باندې چې کوم موږ سره ولاړ و هغه بشلا بیبي و او الیامین ګنداپور سه موږ سره ولاړو هغه نه علاوه چې څومره لیډرشپ یا خو هغه کور ته راغلی او یا چې کوم مشاته پټ ولاړو چاته ځان نه خودلو. د ملک د اسلامي جمهوریت په نوم باندې آزاد شوی دی او د جمهوریت د رول دی دا قاعده د زمونږ آئینی او قانوني حق دی چې دلته پیس پروټیست تکول شي دا هر شهري حق لري. نو په 24 او 26 اکتوبر باندې چې کومه سانحه په ډیچوک کې شوه نومبر باندې نو دا د پاکستان تاریخ کې ډیر یو غندنه واقع شوی دا ډیر د ظلم او د جبر یو تاریخ رقم شوی دی او دا کوم ظلم او جبر چې شوی دی نن د هغه شهدا او مبارک د هغه زخمیانو مبارک موږ دلته د هغه د خاندانونو سره د اظهار یهجتي د لپاره او د هغه د ایصال ثواب د لپاره موږ دلته شرکت کړی دی. دا زموږ د قام شهیدان دي، دا د وطن شهیدان دي او دوی سره چې کوم دا ظلم وشو موږ د دې غندنه کوو. ان شاء الله دا به د تاریخ حصہ جوړیږي. جن تاسو به سویل غواړئ دا چې کوم ډیچوک کیو شو دې پړه باندې دا ناحق له خون بهدل دا ناجایز شوی دا د مو د پښتنو سره اکثر داسې کیږي چې کله موکر غلي دا پنجابیان او د نور او صوبو ولا موږ ورستو شوی دي پښتنې ورته پریخي دي په فرنٹ لاین پښتنه پریخول او په باندې شهیدان شول کنه خو د هغه د حق لا موږ نن دلته کې ختم قرآن په هغه شوی دی بندوبست شوی دی او ان شاء الله امید ده چې ټولو ته به حق ملاويږي دا کنور صوبې نه وي زموږ خپل صوبه خو به ان شاء الله مکمل سپورټ کوي دغه شهیدانو او د دې وینه به موږ ان شاء الله ځای کېدل نه پرېږدو او که بیا هم عمران خان کول ورکړو ان شاء الله بیا به موږ تیارو بیا به مزو پښتانه د ورستو کېدو خلک نه دي. ان شاء الله زوبا چې موږ ته خان کلم اډر وکي او کلم کالو چلی ان شاء الله زوبا هم کده شپې وي کده ورځ وي کده غرمې وي کده ماخامي موږ بزو موږ اوسم زو بیا بم زو چې زموږ په بدن کې ترکمه پورې ساوي موږ به د خان په اډر پابند یو موږ بزو ان شاء الله. دا راته وای چې خلک اکثر د خپل لیډرشپ نه هم ګلمن او تاسو څنګه چې د کې د لیډر هم څه قصور شته؟ نه د لیډرشپ قصور خو پکې ځکه نشته دی چې ځکه موږ دا وایو د اوس وخت کې چې هر سړی ته ذمہواری حواله شي بیا هغه ته پته لګي چې دا به ترکم څوک رسول شي یو د کندي مشري چې چاته حواله شي او بیا ته کندیم کنټرول کینو هم ګرانیږي لا پاتې قوم یا کله یا وطن یا ضلع یا صوبه دا ډېر ګران کار دی، لیډینګ ډېر ګران کار دی، مشري ډېر ګران کار دی او دوی چې څومره کوشش کوي لګیا دي ان شاء الله د کوتاهي غلطۍ کیږي انسان نه خو بیا به هر حال د هغې باوجود هم هغې خپل سټرګل جاري ساتلی دی او ان شاء الله مخکې مزل کوي څنګه چې هغې موږ ته اډر کوي څنګه موږ ته کال چلی هغه شان د هغې مطابق که شپه وي که غرمه وي که ماښام وي که سحر وي ان شاء الله موږ به ځو بیا
بمزو تر څو پورې چې مونږ کې ساوي او زمونږ یو ساس کې د وینې مونږ موجودي مونږ ان شاء الله خان سره ولاړ یو. که تاسو وګورئ په اسلام آباد کې اوس هم پښتنو سره ډېر ظلم روان دی او هغې وایي که پښتانه دلته راشي لکه هغوی سره به همدغه سلوک کېږي. په دې اړه به څه وایي؟ دوی په دې حق دا وایي چې دا ملک باقي تقسیم شي او بس هر سړی د خپل بارډر وتړي ځکه چې باقي د پښتنو دا ملک هم د پښتون په تاریخ جوړ دی دا د پښتون په وینه جوړ دی دا ملک دا ټول د دې تاریخ ته بل د پنجابي تاریخ پکې نشته دی. اصل مسله دا ده د پښتون تاریخ په ټوله دنیا باندې دی دا غواړي باقي چې د بلوچستانو کې پکې موږ نه جدا شي. چې نن دلته دا کوم د ختم قرآن هغه شوی دی انتظام شوی دی دا تر دې حده پورې پوره ده که نه دی چې کوم شهیدان دي دې لپاره د انصاف ضرورت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مهرباني څنګه لکه تاسو لا چپاته رو چې په 2627 تاریخ باندې په اسلام آباد کې د موږ سره کوم ظلم زیاتای وشول ټوله د نیو چې کوم دی هغه ولیدلو. لکه څنګه تو خبره وکړه چې دغه صرف د خاتم نه بلکې دغه د انصاف ضرورت هم شته چې دغه چې کوم دی په د ملک انصاف ملو شي. خو د بد قسمت نه موږ په یو داسې ملک کې اوسېږو چې د دغه ملک د موږ د لیډر سره د موږ د پارټي سره د موږ چې څومره لیډرشپ دی هغه سره دومره ظلم او زیاتۍ چې کوم دی هغه روان دی. نو ان شاء الله چې دغه ظلم زیاتی خلاف موږ وروتي او ان شاء الله دا احتجاجونه او دا چې کوم حقيقي ازادي تحریک دی دا به ان شاء الله تر هغه پورې جاری وي چې په کومه پورې د تکاتور خلک د عین او د قانون لاندې نوست نه وي. موږ په خپل لیډرشپ باندې مکمل اعتماد دی او د خلک ان شاء الله چې دا نه به یو په دوا باندې زیات روزي لکه څنګه ویل کېږي چې د یو شهید په وینا کې دا چې کوم دي سل مجاهد نور پروتي وي. نو ان شاء الله چې بیا د مو خان صاحب کالو کې نه دا په یو په دریا باندې به خلک ان شاء الله نورم روزي او دغه حقيقي ازادي پوره به تر اخیری پورې مونږ چې کم جدوجہد دا به ان شاء الله جاری وي. چې د خلکو دا وینا ده چې د دې ظلم باوجود هغه بیا هم د خپل لیډر لپاره اسلام آباد نه چې په هر ځای کې احتجاج لپاره تیار دي او تر څو چې هغه خپل لیډر را بار کړی نه د جیل نه هغه به د جدوجہد جاری ساتي. تر هغه پورې کیمرامین سلمان خان او خپل قربا ریحان خان روغانی ترا کې اجازه د خدای پامان.